بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستانو نن تاسو ته د سورۃ یاسین فضایل بیانوم. په سورۃ یاسین دته د قرآن زړه ویل کېږي او الله رب العزت په سورۃ یاسین کې ډیر زیات برکات خوري دي. خدا ویډیو به ټول تر اخره پورې ځکه ګورئ چې سورۃ یاسین د هر شي د پاره، د هر مشکل د پاره، د هر مسلې د پاره په خپل طریقه ویل غواړي. لکه د چا کاروبار خراب دی د هغې دپاره خپله طریقه کار دی، د چا څوک کور کې بیمار دی هغې دپاره خپله طریقه کار دی، چا څه حاجت دی، څوک په څه مشکل کې ګیر دی، دغه رنګ د هر شي دپاره خپل حاجت دی. یو سړی دی هغه وایي چې زما هر حاجت پوره شي د سورۃ یاسین په وجه باندې الله رب العزت به خامخا پوره کوي. طریقې کار دا دی چې یو څلوېښت ځل به سورۃ یاسین تلاوت کوي او هر ځل به د سورۃ یاسین چې کله ختم کی نو دا به اخر کوي یا من یقول لشیء کن فیکون، بیا به ورپسې وایي یا الله دا فلان کې کار زما وکړه. دا یو څلوېښت ځل دا ضروري نه ده چې خامخا په یو ځای کینې او په یو ټیم دی وکړي. خیر دی د ورځې 5 ځلې ویلی شي، دوه ځلې ویلی شي، 10 ځلې ویلی شي، 6 ځلې ویلی شي، یو څلوېښت ځل به دا پوره کړي. یو سړی په څه مشکل کار کې راګیر شوی دی، یو مسله ورته پیښه شوې ده او د وتو لاره نشته دی، نو هغه به سورۃ یاسین 15 ځل وایي او هر ځل چې تلاوت چې کوي او مبین ته رسیږي نو په دغه ځای کې به دعا وکړي. دغه رنګې د چا څه حاجتونه دي دا هم یو طریقه کار دی چې 72 ځل په 3 ورځو کې دی 22 ځله سورۃ یاسین ووایي. دا هم انشاءالله ډېر مجرب دی. او د مالی وسعت دپاره، د کاروبار دپاره، د پیسو دپاره نو هغه چې کوم د هغې دپاره هم سورۃ یاسین ویلی شي او هغه چې کوم د یو څلوېښت ځل دی انشاءالله العزیز هر مشکل به ورسره حل شي. دغه رنګې که د چا ته اکثر بعضې خلکو ته مختلف مشکلات راغلي وي، تکالیف ورته راغلي وي، افتونه ورته راغلي وي او هغه مصیبت او تکلیفونه هغه ته خوله نه وباسي، د هغې دپاره سورۃ یاسین به په اوداسه کې ووایي او هر مبین ته چې کله رسیږي نو یا الله یا رحمانو یا رحیم دا به 11 ځل وایي. او چې کله د کنته اذا اراد ان یقول له کن فیکون، چې کله دا کنته ورسېده نو بیا به دغه ټایم کې ووایي چې یا الله یا غنیو یا مغنیو یا فتاحو. انشاءالله العزیز الله رب العزت به د ده چې څومره مشکلات دي، که هغه مالی مشکلات دي، که هغه د رشتې مشکلات دي، که هغه کاروباري مشکلات دي، د څه مشکلات چې دي انشاءالله العزیز الله رب العزت به ختم کړي. په چا باندې قرض دی او هغه وایي چې الله رب العزت اوس ما د قرض نه خلاص کړي، د قرض دپاره روزانه د ماخوستن د مونځ نه پس دا چې یو ځل وایي نو انشاءالله العزیز الله رب العزت به د قرض نه خلاص کی. دغه رنګې د بعضې انسان د هیرې خبره ته هیریږي او د هغې بیماري نو هغه که سورۃ یاسین ووایي او د ګلاب په اوبو باندې دم کی او هغه 11 څلوېښت ورځې هغه وڅکي انشاءالله العزیز د ده به د هیرې یا د دماغو د کمزورۍ خبره به ختمه شي. دغه رنګې که څوک د چا څوک جیل کې وي او قید وي او د هغې رهایي چې کوم ده ناممکنه وي، غریبانان ډېر کوشش وکړي، وکیلان پیسې او یا پیسې ورسره ویم نه چې اوس بل څه لار نشته دی، نو د هغې لپاره ډېره بهترینه طریقه ده چې د هغې دپاره دا طریقه ده چې په اوداسه کې به 15 ځل سورۃ یاسین وایي او که یوازې نشي ویلی نو څو کسان دې میلاو کې ودوي او د هغې نه پس دی د قیدي دپاره خصوصي دعا وکړي انشاءالله العزیز الله رب العزت به د قید نه خلاص کړي. دغه رنګې د مال دولت د حاصلېدو دپاره که چېرته روزانه 3 ځل سورۃ یاسین څوک وایي نو د مال دولت به د ده سره ډېر زیات راشي. او که چېرته د دشمن د تباهۍ دپاره یا دشمن د خاموشۍ دپاره څوک وایي نو انشاءالله العزیز هغه به ورسره دفع شي او هر کار به ورته اسان شي. نو دغه رنګې سورۃ یاسین کې الله رب العزت ډېر زیات برکات ښودي. د هر چا شي دپاره خپله طریقې ده او دا کوم چې ما تاسو ته بیان کړم مختصر دا وایي انشاءالله العزیز الله رب العزت به ستاسو څه قسم مشکل چې دی هغه به الله حل کوي. دغه رنګ که د چا څه دشمنان وي او دوی وایي چې زما د دشمنان هلاک شي، زما پې وس نه رسېږي، موږ سره ډېر ظلم کوي،
نو هغې دپاره ډېر بهترینه طریقه ده دشمن د هلاکت دپاره کچه خښتې یو څو ټوکړې به راوالي او په هغې باندې به سورت یاسین وزل ووایي او په هغې به یې دم کړي او هغه د خښتو ټوکړې چې کومې دي هغه به د مړي په شان په کپړه کې به یې تراتاو کړي او اوبو ته به یې وغورځوي هغه چې کله خو دا خښتې به کچه وي پخه شوي بني چې هغه کله اوبو ته وغورځوي څنګه چې اوبو کې هغه دغه خښتې ویلې کېږي دغه رنګې به هغه دشمن به هم د ده رو په رو هلاکېږي خو دا یوه خبره ده چې دا وظایفو که چېرته چا دشمن یا ډېر د ضرورت مطابق علاوه په چا باندې وکړو نو د نقصان به یې په خپله ذمواري خو دا چې کله بله لار نه وي او دشمن نه سمیږي نو بیا دا تاسو دا طریقه کار د دشمن د هلاکت دپاره کولی شئ